منګه بلاک کړی دو 3 غنټو نه دلته ولاړ تاسو ته پته را الحمدلله درنه خو الله کامیاب کړه په فیض آباد چوک کې زمونږ ځان له مجمع ولاړه هلته تقریرونه روان دي د سیل ټیکس متعلق د جبري سیل ټیکس متعلق په دې عوامو د مهنګای چې دا کم طوفان دی کم دا مسله ده زمونږ د بلوچستان مرګري تاسو لیدل د کراچۍ مو لیدل زمونږ د دې نه پس پروګرام به مرکزي قیادین ورکوي بیا و پاکستان کې ځای په ځای چوکونه بندو او ورپسې به انشاءالله شټر ډاوني دا سیزونه دا سیل ټیکس په دې مهنګای پرې دور کې بالکل بنلو ته تیار السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو زه تاسو قربان ملک شازیب نن راغلو اسلام آباد ته راغلو څنګه چې تاسو ته موږ ویلو چې په 26 تاریخ په اسلام آباد کې درنه ریکارډ کیږي نو ټول سیمونه چې کوم دي قافلې په ګڼ شمېر باندې روانې شوي او اسلام آباد ته ورسېدي روډونه ټول بلاک کړي دي خپل درنه ریکارډ کوي ځکه چې حکومت کوم وعده کړی وي یک یو وعده پوره نکړه ورځ پر ورځ باندې مهنګي به بره باندې روانه ده عوام ډېر سخت پریشان دي اخر صبر تمام شو ونن راوته دي او خپل درنه ریکارډ کوي موضوع هغوی طرف ته هغوی سره خبره ترې کوو موږ سره اوسئ جي مرکزی تنظیم تاجران پاکستان زور سے ناکام حکومت آواز لگاؤ میں دیکھ رہا ہوں کیوں نہیں آواز لگا رہے دیکھیں گا میرا علاقہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پٹواری کے نظام میں کوئی پیسے نہیں لے گا پہلے 1 لاکھ لیتے تھے آج 20 لاکھ لے رہے ہیں وہی وعدہ والے وہی سنجیش والے اور مختلف ٹیکس کے ادارے ظلم اور ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں لوگوں پہ جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا وخت ما سره مرکز تنظیم تاجران صدر احسان باچا موجود دی نن 26 تاریخ ته درنې ل راغلی یو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه خیر جی دعاګانې جی نن 26 تاریخ ته درنه ده په ګڼ شمېر باندې خلک راوتلي په ټولو سیمو نه راغلي دي قافلې راغلي دي په دې موقع څه څه وینا ده درنې په حواله بنیادي خو الحمدلله درنه تا په خپله ولیده د 3 غنټو نه موږ بلاک یو سونه ګاډي صرف د مردان پېښور نوخار او مردان نه راغلي دي د کوواټ مرګري راغلي دلته ټول پاکستان نمائندګي ده نعیم زمونږ دغه رهبره ولاړ دی اجمل بلوچ صاحب مخکې انتظامیې سره مذاکرات روان دي موږ یې بلاک کړي دو 3 غنټو نه دلته ولاړ تاسو ته پته را الحمدلله درنه خو الله کامیاب کړه په فیض آباد چوک کې زمونږ ځان له مجمع ولاړه هلته تقریرونه روان دي د سیل ټیکس متعلق د جبري سیل ټیکس متعلق په دې عوامو د مهنګای چې دا کم طوفان دی کم دا مسله ده زمونږ د بلوچستان مرګري تاسو لیدل د کراچۍ مو لیدل د صوبې مو لیدل الحمدلله موږ متحد یو موږ چې دا څه کوو موږ پوره من احتجاج دی او خپل احتجاج د حکومت ته رسول د جمهوریت اصولداري چې خبره ستاسو ناوړي هړتال به کې جلوس به وباسې الحمدلله پوره من احتجاج دی روان دی زمونږ ټول پاکستان قیادت د تاجرانو عدالته موجود دی موږ د ټولو تاجرانو د پاکستان خصوصا د خیبر پختونخوا د مرګرو د مردان د غیرتمندو مرګرو د تخبې مرګرو د نوخار د مرګرو د پېښور د مرګرو د کوواټ د مرګرو انتهایی شکرګزار یو چې په ګڼ تعداد کې رالل او موږ سره شرکت پرې درنه کې وکړو زمونږ د دې نه پس پروګرام به مرکزي قیادین ورکوي بیا و پاکستان کې ځای په ځای چوکونه بندو او ورپسې به انشاءالله شټر ډاوني دا سیزونه دا سیل ټیکس په دې مهنګای پرې دور کې بالکل بنلو ته تیار درنه په تر څه وخته پورې جاري وي فلحال زمونږ دا پروګرام دی چې زمونږ دلته هغه خپله درنه کوله هغه درنالتم چالو ده اخوام ده او چې څنګه مشران وایي هغه شان به کوو مذاکرات روان دي چې مخکې څخه فیصله وشو هغه شان به ځو جی بالکل ګرانو عزتمندو کتونکو ما سره دا وخت مرکز تنظیم تاجران سینر نایب صدر نعمان فقیر صاحب موجود دي هغوی سره خبرې ترې کوو اولالي کاکا سره هم ولاړ دي هغوی سره به خبرې ترې کوو جی نعمان صاحب دا څه نن څه ویل غواړې نن خو تاسو وروڼه 26 تاریخ ته درنه شروع ده بسم الله الرحمن الرحیم شاذیب خان تاسو یو ځل بیا شکریا چې موږ سره اسلام آباد ته راغلې بالکل نن 26 اکتوبر دی او اسلام آباد ته راغلي یو د احسان باچا په قیادت کې او ان شاء الله تعالی خو کافي ګڼ ګاډي راغلي دي او زموږ مکه یو مقصد دی چې څنګه مخکې موږ تاسو ته د پښتو نیوز په شیشه ویلي دي بیا هم درته وایو چې د کم جبري ټیکس دی د دې نه علاوه کم مختلف قسمه ټیکسونه په موږ لګي نو موږ د دې خلاف د ټولې دنیا د کراچۍ نه والې تر خیبره پورې د خیبر نه والې تر ګلګته پورې دا هغه خلکو اواز موږ اوچتو دا صرف زما او د شازیب او د لالي کاکا دپاره نه دا ټولې دنیا دپاره دی موږ اسلام آباد ته راغلي یو
او حکومت ته دا اپیل کوو چې مهرباني وکړي دا شته مهنګايي ډېره زیاته ده. زه اوس په ګاډي کې را روان وم، زه سونې سره تعلق ساتم. زه اوس په ګاډي کې را روان وم، د مردان موټروې نظر وختم، ریټ 1,33,000 ما په هغې کې خریداري وکړه. چې زه اسلام آباد ته ورسېم ریټ 1,40,000 شو. نو آیا دا کوم ځای څه وجه ده غرور وبره باندې روان دی؟ نو زم دغه ویم چې لکه دا د کم ځای انصاف دی، دا د کم ځای څه خلک کرونه ول هغې وځپله او څه اوس تاسو په مهنګایۍ باندې وښې. نو موږ اخر چېرته ځو؟ ټیکسونه خو موږ ورکوو، مختلف طریقو باندې ورکوو، نوې نوې ټیکسونه په موږ لاګو کېږي هغه هم ورکوو، خو بیا به زمونږ هم اوس نه خبره بار شي. اوس دا وخت ما سره لالی کاکا موجود دی، لالی کاکا طرف ته ورځو. لالی کاکا څه مو خیال دی نن څومره عوام راوتي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شاذیب بس ستا د ورو مخامخ دي د عوام په زرګاو خلک دي په لکونو. دا گاډي وګوره دا لارې راته بنده کړې ده، مخکې نه پرېږدي. نو لکه د خپل حق دپاره، د غریب ولس دپاره، د مهنګایۍ دپاره چې موږ دا وایو چې دا ناروا سیل ټیکس چې تاسو په موږ کوم لګولی د سیل ټیکس دا به د عوامو نه وصولیږي، دکاندار به یې د ګاک نه علي. نو دا مه لګوئ، ظلم مه کوئ، زیاتۍ مه کوئ، ځکه موږ د ټیکسونو سره دونه مخامخ چې موبایل باندې موږ په موبایل کې ټیکس ورکوو، په ټول پلازا ټیکس ورکوو، په بجلی بلونو کې ټیکسونه ورکوو، په سوی ګیس بلونو کې ټیکسونه ورکوو. نو هغه د کال ټیکس ختم شوی دی، اوس خو د میاشتو روزمره ټیکسونه. وزیر اعظم صاحب وی لګ صبر وکړئ ویړ څه به ډک شي. خو دا خبره کوي چې ګبرانه نه یې، دا خو د ډومینو سټارټینګ نه غله رانیسم او د غلو نه اخلم. نو نه خو غله راله او سره غله سیوا شو. د ډالر قیمت چې کم دی 84 روپۍ شو او د کالی قیمت چې کم دی د سونې 1,38,000 روپۍ شو. آیا دا به خلک د کم دی نه راوړي؟ غوړو تیلې ته وګوره 1,500 روپۍ شوه، د غوړو ټیم چې کم دی 5,000 روپۍ شو، د 1,600 نه 5,000 روپۍ شو. څه مو خیال دی درنه به نن کامیابه شي که نه؟ انشاءالله موږ خو به ناست یو، درنه به کوو. دلته راغلی یو د ټولو عوامو دپاره، د پاکستان د هر یو شهري دپاره راغلی یو. موږ د پاکستان ټول تاجرانو ته وایو چې یو موټی شي، یو اواز شي، انشاءالله دا به ختمیږي. د عوام چې راوځي، قوم چې راوځي د داسې ظالم خلاف، نو بیا د قوم مخکې داسې خلک بیا نه شي ټینګېدی. د دوی به بیا په پاکستان کې ځای هم نه وي. زه دوی ته دا خبره کوم چې مهرباني وکړئ مه کوئ دا څیزونه، دا ظلمونه بند کړئ، خپل کورونه مه پوره کوئ، د غریب کورونه مه نواروئ. که نه قسم په خدای که په دې پاکستان کې بیا ستاسو ځای وي. یو ایم پی ای دی د دې هغه وایي چې دا ریټونه الله تعالی د طرف نه دي، نرخ د الله د طرف نه دی، او د سارې فرشته راشي او هغه ریټ مقرر کړي بیا ځي. نالت په داسې ایم پی ای شه چې هغه دا خبره کوي مړه دا فرشتې دلته راځي او تاسو غلمارو له فرشتې راځي. نو دا اوس دا زموږ دپاره د بدقسمتۍ خبره نه ده چې زموږ داسې مشران شوي، نو قوم به څه ترقي وکړي. جی ګرانو عزتمندو کتونکو، دا وخت ما سره ورور ولاړ دی، ایم درنې له راغلي درنه کې شرکت کړی دی، هغوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه ستا د نیوز او پښتو ون نیوز ډیره مننه کوو چې هر وخت د عوام خدمت کوي. حاجي تاسو د کومې سیمې نه راغلي؟ موږ د صوبا بلوچستان او د کوټ نه راغلي یو، د مرکزي انجمن تاجران صدر رحیم کاکړ په قیادت کې راغلي یو. څومره راغلي تعداد؟ یاره موږ تقریبا موږ 8-9 کسان راغلي یو، بس موږ په خپل خرڅ راغلي، په خپل دغه باندې راغلي. د عوام دپاره د کوم ګرانیز دي، د کوم بي بي آر سي کوم ټیکسونه لګول ناروا، د دې خلاف موږ مخکې درنې کړي، احتجاجي مظاهرې مو کړي دي، لیکن هغه حکومت یو دغه نه دی کړی، غور نه دی کړی. نو انشاءالله د نن بعد موږ که خدای کول دا احتجاج موږ تر هغه وخت ساتو چې زموږ مطالبې نه یاسوي. څه مطالبه هم داخله کې زموږ دا مطالبه ده چې مثال دا کوم ټیکسونه دا کوم یو موږ قبایلي علاقه د بلوچستان یعنی پر هغه باندې کوم هغه ټیکسو خلاص دی، یعنی په هغه کې یو شی هم نشته، مثال نه داسې معدنیات نه شی نه داسې بجلی یعنی کولا یعنی دا یو سهولت هم نشته. نو په کار دا ټیکسونه د ختم شي. पाकिस्तान पाकिस्तान